बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 10 बायोलॉजी दा मता तो शुरू कर ला पदी की जोन से टॉपिक थे परमेंटर दा कम टॉपिक चे द दिन मखके तासो परमेंटेशन बारे की तासो विली दा अगले लेक्चर चे म अपलोड करे दे द परमेंटर द पारा पदी बनिजाम को कोल द पारा पकार दादा चे तासो परमेंटेशन प्रोसेस बारे चे दे पो है नो पदी टॉपिक की द क्लास 10 बायोलॉजी की द परमेंटेशन बारे की डेफिनेशन तासो लेकर कर ले ची fermentation means the large scale production of any product by the massive culture of microorganism ची द microorganism په مدد سره مونږه یو پروډکټ پیدا کوو خو اول دغه پروډکټ لپاره چې مونږ یو کلچر جوړو په دې فرمنټر کې فرمنټر اصل کې دا زموږ سره یو ماشين دی یو سلندریکل په شکل باندې دی زموږ سره یو ماشين دی په دې کې مونږ د مایکرو ارګانیزم په ذریعہ باندې مایکرو ارګانیزم چې دی په دغه سلندریکل سټرکچر کې په دغه فرمنټر کې په دغه ماشين کې چې دی مونږ ول یو کلچر چې دی هغه ته مونږ مهیا کو مطلب دا دی یو ماحول وته مونږ مهیا کو نو دغه مایکرو ارګانیزم باندې د دې په مدد سره مونږ یو بل فود پروډکټس چې دی بل میډیسن چې دی هغه مونږ چې دی یا د میډیسن علاوه نور شیزونه داسې دي چې هغه مونږ په دې باندې چې دی مونږ پروډوس کوو نو دغه ماشين ته ویل کېږي پرمنټر او په دې پرمنټر کې چې کله مونږ یو سیس جوړول غواړو سب پروډکټس مونږ جوړول غواړو نو هغه پروسس ته ویل کېږي پرمنټیشن خو یاد ساتئ چې کله په پرمنټر کې پرمنټیشن زموږ سره کېږي په دې ماشين کې زموږ سره پرمنټیشن کېږي نو په دې کې بس صرف او صرف زیاتر یوز چې دی هغه مونږ مایکرو ارګانیزم کو او مایکرو ارګانیزم چې دی دله مونږ یو انوایرنمنت چې دی پرووایډ کوو یو کلچر ولا پرووایډ کوو چې دا غینه چې دی د خپل کلچر کې کوم کافي شي دی هغه سیوا کی او هغه فود پروډکټس ته کاغذ هم سره میډیسنز دي کاغذ هم سره بل پروډکټ دی چې هغه په صحیح طریقه باندې هم سره جوړ شي اوس به کیسې دي چې these microorganisms are grown on large container called fermenter څنګه چې ما تاسو ته وایي چې د دې لپاره زموږ سره یو ماشين پکار دی هغه ماشين ته مونږ وایو فرمنټر او اول په سر مونږ د فرمنټر ته د مایکرو ارګانیزم چې دا ته پرووایډ کوو نو څه وشي دلته کې تاسو فرمنټر باره کې تاسو فرمنټر څه ته وایي پروډوس لارج کوانټیټیز اف پروډکټس د فرمنټر کار ته دی چې پروډوس لارج کوانټیټیز اف پروډکټ په ډېر مقدار باندې دا موږ پروډکټس چې دی هغه موږ راکړي دا کم پروډکټس موږ راکړي او تاسو ته بیا په دې چې وایم چې دا پروډکټ چې دی کم کوي بیا به کې دا دی چې آلسو کارډ بایو ریاکټر دی فرمنټر ته موږ یو بل نوم وایو بایو ریاکټر دا تاسو په MCQs کې راځي چې بایو ریاکټر او فرمنټر کې څه فرق دی نو بایو ریاکټر او فرمنټر چې دا بالکل یو شی دی یا تاسو ته داسې راشي چې فرمنټر از آلسو کارډ بایو ریاکټر دا ټرو دی که دا فالس دی نو دا زموږ سره چې دی ټرو دی طریقه څه ده چې پرووایډ سوټیبل ټمپریچر د فرمنټر کوم ماشين چې دی په دې د موږ یو مناسب ټمپریچر چې دی یا مناسب انوایرنمنت چې دی موږ ورکو لکه څنګه زموږ د باډي ټمپریچر چې کله سیوا کېږي نو موږ یخني او ګرمي چې دی نه هغه موږ کېږي نو دغه شان د فرمنټر کوم ماشين چې دی په دې کې کله موږ مایکرو ارګانیزم چې دی گروث کوي د پروډکټس جوړولو لپاره د پروډکټس تیارولو لپاره هغه د تاسو یو سوټیبل انوایرنمنت ورکوي مناسب داسې ټمپریچر به تاسو په دې فرمنټر کې پرووایډ کوي چې باقي دا کم مایکرو ارګانیزم چې دی چې دا هغه ډیت چې دی ونه شي او ستا کار چې دی په صحیح طریقه باندې وشي بل پکې دا دی چې پرووایډ اسنشل نیوټرنټس ټو مایکرو ارګانیزم او د دې مایکرو ارګانیزم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به دې چې د نیوټرنټس چې دی اول ورکوي هر کلچر چې خپل نیوټرنټس وي نو دوه خبرې شوې یو فرمنټر کې د مایکرو ارګانیزم ژوندۍ ساتلو لپاره به یو مناسب ټمپریچر ورکوي درجه حرارت او د هغې نه علاوه د دوی د ژوندۍ پاتې کولو لپاره چې ته نیوټرنټس ورکوي چې دا یې ورکړو بیا پروسس شروع کړي پروسس دا دی چې فرست ایډ را میټیریل ټو فرمنټر یو سیس ته جوړوي هغې لپاره چې کوم را میټیریل پکار دي نو هغه به تو فرمنټر ته چې پرووایډ کړي چې کله پرووایډ کړو د هغې نه بعد microorganism carry out metabolic reaction to make products نو کوم microorganism چې زموږ سره کوم یو دی په دې کې به metabolic process وشي metabolic process داسې process دی چې دا زموږ سره constructive یا زموږ سره destructive او د دې په نتیجه کې د دې په ریزلټ کې چې دی انرژي به پیدا کیږي بیا چې دا دی چې د دې باندې موږ کوم پروډکټس چې دی موږ تیارو نو اول په هغه پروډکټس کې اول زموږ سره سری میډیسنز دي په میډیسن کې زموږ سره چې دی انټي بایوټکس دي انټي بایوټکس موږ څه ته وایو د هغه څیزونه دي کم چې د بیماریانو خلاف کار کوي چې کوم بیماریان چې هغه د بکټریا د لاسه لګي بل زموږ سره ویکسینز دي ویکسین چې دا موږ د ماشومانو چې وړوکوال نه چې موږ شروع کوو ویکسین په دې کې چې موږ تیارو انټرفیرانس د وایرس د فار چې دا انټرفیرانس چې استعمالي دا غیر علاوه هارمونز زموږ د باډي د نیچرل میټین کول لپاره موږ مختلف قسم هارمونز چې دی موږ په کار دي هارمون دا چل کوي چې دا په جسم کې یو سیس چې دا هغه ایکسایټ کوي
نو دا سیزونه چې د موږ فرمنټر ماشين باندې چې تیارو دا غینه علاوه موږ مختلف قسم انزایم تیارو یو زموږ سره سلولوز انزایم دی سلولوز چې زموږ باډي د نیوټریشنل ویلیو چې دا غول ورکوي بل پروټیاز د پروټین د ډایجیشن لپاره چې د پروټیاز انزایم به تیارو لایفیز د فیټس د بریک ډاون لپاره چې د موږ چې لایفیز انزایم پریپریشن لپاره چې موږ فرمنټر استعمالو او دا غیر علاوه ایتانول او لیکټیک اسید چې د موږ مختلف قسم پروسس لپاره چې موږ استعمالو ها نو دا سي د ساتي چې په دې باندې موږ کم پروډکټس تیارو په میډیسن کې زموږ سره سړي په سلولوز کې زموږ انزایم کې زموږ سره سړي د میډیسن او انزایم نه علاوه په دې باندې چې نور کوم سيزونه چې هغه موږ تیارو ایتانول او لیکټیک اسید باره کې چې موږ په مخکلي لیکچر کې تاسو ته ویلي چې دا سړي او زوس دلته کې به چې دا سړي چې به وګړي اپلوډینګ کې به مسله نو یاد ساتي چې فرمنټر ماشين نه په فرمنټر کې چې کوم پروسس کیږي فرمنټیشن نه د لپاره ضروري سیس دا چې مایکرو اورګانیزم چې دی هغه ته فرمنټر چې دی اډ کې بیا د سوټیبل ټمپریچر ورکي بیا د مایکرو اورګانیزم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره چې مناسب نیوټرن چې دی هغه ته ورکي بیا چې کوم سیس جوړه نو را میټیریل وو د اډ کې نو دا مایکرو اورګانیزم راشي خپل میټابولیک ریاکشن کوي انرژي چې دی پروډوس کوي او دا د پروډکټ چې د مولا راکړي نو دا فرمنټر زموږ کوم د تاسو شي دې چې ورپسې نه کېږي ان شاء الله ډېر زره اپلوډ کوم ثانک یو ډېر مننه